بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څنګه چې تاسو ته ما مخکې ذکر کړی دی چې د دې ویډیوز جوړولو مقصد دا وي چې زموږ په پښتنو علاقو کې چې کوم خلک روزانه حادثو سره مخ وي او هغې د حادثو په وجه باندې هغه یا وفات شي یا زخمیان شي، نو چې دې بچاو تدبیر وکړی شي. نننی چې زموږ کومه ویډیو ده نو هغه د داسې حادثو باره کې ده کوم چې په انګلیش کې ورته کنفاینډ سپیسز وایي چې کنفاینډ سپیسز کې کېږي. پښتو کې دې مال ډېره صحیح ترجمه نه راځي، خو زه به دا ووایم چې داسې تنګ زیونه تروش زیونه چې پای کې هوا نه لګي وایي د سړی ورننوځي او هغه پکې یا وفات شي یا زخمي شي یا بیمار شي. داسې زیونه کوم یو دي؟ د دې مثال زموږ په کورونو کې یا د کار په زیونو کې داسې ټینکۍ وي د اوبو کوم چې مطلب لکه تنګي او مطلب عام حالاتو کې پای کې څوک اوسېږي نه یا د دروازې بندي او هوا پکې نه لګي، نو د اوبو ټینکۍ یا مطلب دا دی کوم چې دا پټرول وغیره وړي ډیزل وړي د دې ټینکۍ، یا په کورونو کې چې کومې ګټرې یا غټې نالۍ چې کوم کې چې اوبه ځي ګنده اوبه ځي یا مطلب لکه صفا اوبه پکې ځي داسې نالۍ، یا مطلب لکه داسې بعضې ځایونو کې بعضې کورونو کې داسې غټې خمبي سایلوز ورته وایي په انګلیش کې، چې په هغې کې خلک غنم یا جوار سټور کوي. داسې زیونه تنګ غوندې کې زیونه کوم ته چې عام دوران کې تاسو مسلسل نه ځئ راځئ او هلته کې هغه ځای بند یې کې هوا نه لګي یا په هغې کې څه خطرناکه مشینري یا د بجلۍ تارونه وي، نو یا دا داسې ځای هم کیدی شي لکه مطلب لکه بعضې نوي بلډینګونه شي په دې کې دا فال سیلینګ لګېدلي، کوم چې کنکریټ چت یا لږ بر وي او ښکته ترېنه فال سیلینګ لګېدلي، نو فال سیلینګ او کنکریټ چت منځ کې اکثر خلک ورننوځي کار دپاره. دې ټولو ته کنفاینډ سپیسز یا داسې تنګ ځایونه وایي او دلته ورننوتل چې کوم دی دا اکثر د خطرې نه خالي نه وي. خوږو ملګرو، پرون یو افسوسناکه واقعه په بونیر کې شوې ده. هلته کې یو ماشوم او یو ځوان هلک و، هغه خپل ګټر یا د کور نالی صفا کولی ته چې ورکو شوی دی، نو په هغې کې زهریله ګیس او دی په وجه بېهوشه شوی دی او په هغې کې بیا وفات شوی دی. نو بیا د هغه کور کې بل ورور و یا څوک رشته دار و، هغه ورکو شوی دی د هغه مدد دپاره، نو هم پکې وفات شوی دی. بیا چې هله ګوله جوړه شوې ده او دوی د مدد دپاره بیا چغې سورې والي خلک یې رابللي، نو په ګاونډ کې نور دوه د هغوی رشته داران و، هغه هلکان چې ورکو شوي دي نو یې پکې هم وفات شوي دي. ډېر زیاته افسوسناکه واقعه ده. نو مطلب دا دی چې دا دوی لکه ګټر یو عام غوندې څیز ښکاري، خو هغې ته ورکوزېدل چې کوم دی خطرې نه خالي نه دي. داسې حادثو نه بچاو ممکن دی او دا به څنګه کېږي د دې باره کې به زه تاسو ته په دې ویډیو کې معلومات فراهم کوم. الله پاک دې دا څلور واړه چې کوم وفات شوي دي شهیدان دي، الله یې دې وبخي او الله دې نورو حادثو نه دوی او موږ ټول مؤمنان مسلمانان او پښتانه بچ کړي. ملګرو، داسې تنګو ځایونو یا کنفاینډ سپیسز کې حادثې د دریو څلورو وجو نه کېدی شي. یو وجه خو دا ده چې موږ کوم عام ساه لو دا موږ ټولو ته پته ده په اکسیجن کې الو، چې کوم داسې کنفاینډ سپیسز یا تنګ ځایونه کې اکسیجن کم وي، سړی چې ورننوځي نو د اکسیجن لیول کې کم شي او د اکسیجن د نشوالي د وجې نه د هغه ساه بنده شي، بېهوشه شي او وفات شي. زموږ چې کوم عام هوا کې ساه لو دي د اکسیجن مقدار چې کوم دی 19.5% دی کم از کم، او زیات نه زیات 23.5 دی. نو کله چې هم د اکسیجن مقدار په یو ځای کې د 19.5% نه راکم شي، نو هلته کې د انسان ساه بندېږي، هغه بېهوشه کېدی شي او بیا هغه وفات کېدی هم شي. نو داسې چې کوم تنګ ځایونه یې کې اکسیجن کمي، دا خو پکې یو خطره شوه. دویمه خطره به یې کې دا ده چې په دې کې زهریله ګیسونه کېدی شي. H2S هایدروجن سلفاید یو ګیس دی، هغه اکثر په دې ګټرو کې یا سیروج لاینونو کې وي، یا کاربن موناکساید کاربن ډای اکساید ګیسز دي کوم چې مطلب یې لکه چېرته کې جنریټر وغیره لګېدلي، نو په هغه ځای کې چې کوم دی دا ګیسونه کېدی شي او د دې زهریله ګیس د وجې نه که اکسیجن وي هم، خو چې داسې زهریله ګیس کې سړی ساه والي نو هغه چې کوم دی اول بیمار شي، بېهوشه شي او بیا چې کوم دی د هغه مرګ واقع شي. دا واقع به تاسو اکثر اورېدلي چې جنریټر چا لګولی دی او په بیسمنټ کې ودي دي یا بله کمره کې ودي دي او د هغې چې کوم لوګی دی کاربن موناکساید او یا کاربن ډای اکساید دی د وجې نه چې کوم دی سړی پکې وفات شوی دی. دریم چې کومه کې خطره ده غټه، هغه د اور لګېدو ده. مطلب بعض ټایم په دې کې داسې ګیسونه جمع شي چې هغې کې آب پکې جمع شوي او چې که دې کې سړی ماچس ولګوي یا د بجلۍ تار یا بل څه کار وکړي یا سیګرټس کې، نو د وجې نه په دې کې یا اور لګېدی شي یا پکې دماکه کېدی شي. د دې نه علاوه په بعضې تنګو ځایونو یا کنفاینډ سپیسز کې مشینان لګېدلي، نو هغه مشین هم سړي ته خطره کېدی شي او بعضې ځایونو کې چې کوم دی بجلۍ تارونه یا داسې څه تیره څیزونه د مشینانو پکې لګېدلي چې سړی زخمي کولی شي یا د بجلۍ د تار نه سړي ته شاټ لګېدی شي. داسې تنګ ځایونه چې کوم خطرناک دي، دې مثالونه زموږ په کورونو کې څه دي؟
دا څنګه چې ما تاسو ته ووایي سایلوز خمبې دي یا کویان چې کوم دي زموږ چې کوم کویانو ته خلک کوزیږي یا ټینکۍ دي د صفا اوبو یا د ګنده اوبو. زموږ پاکستان کې یو د کویلې په قانونو کې کوم ځینې چې کویله راوځي کې دا حادثې ډېرې زیاتې عام دي. خو خیر کنفاینډ سپیسز کې نه خو بیا هم ځان پوهولو لپاره تاسو حسابولی شئ. زموږ چې کومې بیسمنټس دي کوم تاخاني چې نو هغه په دې کې د دې قسم نه دی خو یو رنګ خطره پکې ده. نو هغه زه دې کې تاسو ته انکلوډ کوم چې مطلب تاسو سړی به پوه شي. ملګرو کم خلک چې په دې د کار ځای کې ځان پوهول غواړي چې په انډسټري کې په کارخانه کې کار کوي یا بل د کار ځای کې کار کوي نو هلته داسې تنګو ځایونو لپاره ورننوتو لپاره یو پرمټ وي. پرمټ ورک څوک چې مرګري سیفټي کې کار کوي یا کمپنیانو کې کار کوي ته به الریډي پته وي او مطلب لکه کورونو کې خو دا اپلیکیبل نه وي. خو زه به تاسو داسې پوه کړم لکه څنګه چې یو لایسنس سړی د ګاډي چلولو لپاره علي او هغه اول ټریننګ کوي نو پرمټ یې داسې څیزونه وي چې هغې کې اول چیک کوي چې یاره دا کوم سړی په دې تنګ ځای کې کنفاینډ سپیس کې کار کوي نو هغه سره دې ټریننګ او دې معلومات وغیره شته دی که نشته دی. پر دې پرمټ ورک باندې به زه تاسو ته بیا یو بېله ډیټیل ویډیو انشاءالله چې وکړم. د ورننوتو نه اول ټول ضروري خبره دا ده چې موږ ته دا پته ولګي چې یو تنګ ځای ته موږ ورننوځو یو کوی دی مثلا نه ته سړی ورننوځي چې ته پته ولګي چې کومې څلور خطرې پنځه ما تاسو ته ووایي چې دا په دې کې شته دی که نه چې د اکسیجن لیول پکې پوره دی یا کم خو نه دی چې مطلب یې لکه دا سړی ورکوشي دی بېهوشه نه شي. په دې کې څه زهریله ګیس خو نشته چې هغې کې دی ساه والي او د زهرو په رنګ هغه پکې وفات شي. په دې کې څه دماغه خیز ګیس خو نشته دی لکه سوی ګیس چې دی پکې ښکته کار کوي او سرګټ یا ولګوي یا د بجلۍ لایټ ځان سره کوز کړي او د هغې نه اور ولګي یا دماکه وشي یا په دې کې دننه څه مشین خو نه دی پروت لکه د اوبو پمپ یا بل څه یا پکې د بجلۍ څه کنیکشن خو نشته چې هغې نه سړي ته نقصان ورسي. نو ورکوزېدو نه مخکې سړي ته پکار دا ده چې د دې څیزونو هغه ته معلومات وي او چې کله مطلب لکه هغه پوه شي چې یاره د اکسیجن پکې کم دی یا پکې زهریله ګیس دی یا دماغه خیز ګیس دی یا پکې بجلۍ ده نو چې هغې مطابق هغه بیا ځان سره خپل احتیاطي تدابیر وکړي. د اکسیجن لیول زهریله ګیس او د دماغه خیز ګیس یا د H2S لپاره د چک کولو لپاره ګیس ډیټیکټر راځي. دا ګیس ډیټیکټر انډسټریز کې اکثر خلکو سره وي او ګرانې پکې هم شته ارزانې پکې هم شته. دا څلور رانه ګیسونه چک کوي. د دې نه علاوه که کورونو کې لکه وړوکې غوندې کار کېږي او سړي سره دا ګیس ډیټیکټر نه وي نو یو دوه کلیوالې طریقې خلک استعمالوي چې څوک کویانو کې کار کوي او لاټین پړي پورې وتړي ورکوزېږي یا بالټي کې یو چرګه کېنوي ورکوزېږي لږ ساعت دپاره ورننوتو نه مخکې نو چې مطلب لکه لاټین هور بند شي دوی ته پته ولګي چې یاره په دې کې اکسیجن کم دی یا مطلب که هغه چرګه مړه شي نو ورته پته ولګي چې په دې کې زهریله ګیس دی یا څه دي. خو دې کې نقصان دا دی چې دا ایګزیکټ تاسو ته پته نه ښیي خو هسې یو نښې دپاره ښه دی. لاټین کې نقصان دا دی که په دې کې ایکسپلوزیو ګیس وي دماغه خیز ګیس یا لکه سوی ګیس په دې ځای کې په دې کوی کې نو هغې نه هغه اور لګېدی شي نو دا احتیاط کول پکار دي دا ستاسو ذهن کې. ښه خبره دا ده چې تاسو کله کوی کې کار کوئ یا څه بل څه ناله یا ګټر کې سړی کار کوي هغې ته اول نه پلانینګ وکړي سرونه وغیره ته ورځ نیمه مخکې کوله وکړي او چې مطلب یې لږ چې په دې کې تازه هوا ولګي. دې نه علاوه دې پکې ورته هم چې کوم د عام ډنډې والا پکې دا ورته لګولی شي که نه نو دې خپل ګیس د دې خپل کنفاینډ سپیس پکې میلاویږي ډېر زیات ګران نه دي. نو مطلب لکه کوم خلک چې ریګولر د کویانو کار کوي هغه پکې ځان له اخیستل پکار دي. د ورننوتو نه مخکې چې کوم دی ځان ته د ننوتو او بیا د واپس راوتو لار ټیک کول پکار دي. داسې ځایونو ته اکثر د ننوتو یا د راوتو لار نه وي ګټرو ته یا نالو ته یا کویانو ته نو د پوړو یا داسې انتظام کول پکار دي چې هر سړي ته پته وي چې ایمرجنسي چې زه دې نه بیا واپس راوتی شم یا چې څوک مدد له ورځي نو هغه په کومه لار باندې وځي څنګه به کوزېږي او څنګه به ترې واپس راوځي. ملګرو یو خبره دا ده چې هر کار دپاره ټرینډ کس پکار دی. ضروري نه چې تاسو یو کار کوئ کوی کې کار کوئ یا څه کور کې بل څه په نالی کې یا ټینکۍ کې کار کوئ نو چې کوم خلک دې کار سره عادت دي الریډي په دې باندې په کلونو کار کړی دی هغه خلک راغواړئ چې پکې کار کوي. په خپله چېرته هم داسې کار مه کوئ. د دې غټه خطره دا ده چې سړي ته د خطرې پته نه وي. سړی ورکوزېږي هغه وایي چې بس دا خو عام غوندې کې څه ټینکۍ دی ته به ورننوځم هېڅ پکې نشته خو هغه ته د دې خطرو پته نه وي او چې کوم د اکسیجن کمي یا زهریله ګیس په دې کې د منټ کې دننه سړی وفات کېږي چې څلور پنځه ساهګانې واغېستې بس سړی بېهوشه وي وفات شي پکې نو دا ډېر زیات خطرناک څیز دی. نو ښه خبره دا ده چې کومو خلکو په دې باندې الریډي کار کړی دی سړی لس 100 روپۍ ورکړي خو ټرینډ خلک راولي او په خپله چې کوم دی ځان د خطرې نه بچ کړي ځکه چې خلکو ته د خطرې او دې نه مخنیوي ټوټل پته وي. ملګرو کله چې د داسې تنګ ځای ته یا کنفاینډ سپیس ته یو سړی ورننوځي نو یو کس دی همیشه بهر ولاړ وي او هغه د په هېڅ د دې سره مسلسل رابطه کړي چې ته پته لګي چې مطلب لکه دننه څه خطره ده یا سړی بېهوشه شو یا تاسو ته چې کله هم د خراب سمیل پته ولګي
دا H2S ګیس زهریله چې کوم دی دی داسې سمیلي لکه څنګه چې خرابې هګۍ وي ډېر خراب سمیلي وي داسې ګنده بوی وي چېرته کې نو هلته ورتلل نه وي پکار دا زهریله ګیس نښه ده. بهر یو سړی ولاړ اوسېدل پکار دی چې هغه دوی سره مسلسل رابطه کړي چې مطلب لکه دوی ته خطر راځي یا بېهوشه کېږي یا څوک وفات کېږي چې هغه ته پته وي چې یاره دننه ایمرجنسي ده. بل چې کله دننه ننوځي که دننه په ټینکای کې لکه اوس د تیلو ټینکای دی ته سړی ورننوځي او په یې ښکته خټه غوندې ګریس پراته دي نو هغه څیزونه زیات چېړل نه دي پکار یا خټه ده یا ګریس دی ځکه چې په یې کې زهریله ګیسونه وي دا چې تاسو څومره وچېړئ یا زهریله ګیسونه د هغې نه راوځي. ورننوتو نه مخکې په دې کنفاینډ سپیسز ته چې کوم هم د بجلۍ کنیکشن یې تلي لکه د پمپونو لګېدلي دي یا څه بل څه مشین دی یا نور څه مشینان لګېدلي نو هغه مشینان د یې سوچونه راویستل پکار دي یا بیخي بندول پکار دي. اتارونه آیسولیشن ورته وایي مطلب یې دا دی تقریبا چې فیوز یې روباسي او کټې کې چې دننه چاله شارټ ورنه کړي هغه مشین سټارټ نه شي. دننه ځان سره داسې څیز نه دي وړل پکار چې نه اور لګېدو خطره وي لکه سرګټ ماچس لاټین یا داسې ګرم لیټ یا د بجلۍ سس تارونه چې هغې نه کوي کې څه دماغه خیز ګیس وي نو چې هغې نه اور یا دماکه ونه شي. ملګرو زیاتې حادثې داسې کېږي کنفاینډ سپیس کې داسې حادثې زیاتې کېږي چې لکه یو سړی ورغو او هغه زخمي شو یا بېهوشه شو نو د هغه نه زیاته خطر چې کوم مدد له ورځي هغه ته وي ځکه چې دا داسې څیز چې لکه زهریله ګیس وي هلته چې کوم سړی مدد له ورکوزېږي یو یا دوه یا درې چې پکې ساه والي نو هغوی هم پکې بېهوشه شي او وفات شي پکې نو دا چې کوم خلک هیلپ له ورځي دوی له ډېر زیات احتیاط بیا پکار دی چې کوم احتیاطي تدابیر ما تاسو ووایي چې یاره پکې ولګوئ سرونه دې اوچت کوئ نو چې دغه ټریننګ تاسو سره نه دا نه دي ورتلل پکار او یا احتیاطي تدابیر اخیستل پکار دي. 1122 والا چې کوم کسان دي زموږ هغوی ته سړی فون وکړي هغوی په دې څیز کې ټرین وي او دا ستاسو خلک چې کوم دی راویستی شي ځکه چې کوم سړی بیمار شوی دی یا دننه بېهوشه شوی دی د هغه مدد له ورتلل او هغه راویستل دا ډېر ټیکنیکل کار دی ځکه چې هغه بېهوشه وي دروند وي پخپله څه کولی نه شي او دننه زهریله فضا وي نو هغې کې چې کوم سړی مدد کوي چې هم پکې ساه والي نو هغه ته هم ډېره زیاته خطره وي. یو ملګرو دا کار کوي چې مونږ کله اوټونه ورکوو او زموږ کوم خلک چې په اسمبلو کې ناست دي چې مونږ اوټونه په دې شرط باندې ورکوو چې مونږ دوی ته ووایو چې بی تاسو داسې قانونونه لا اینډ ریګولیشن جوړ کړئ چې هغه دا څیزونه مسټ کړي اهم یې کړي چې یاره لکه دا کومې خطرو والا څیزونه چې په دې باندې کنټرول میجري. بهر ملکونو کې څنګه چې پولیس ته د دې لپاره بیل ډپارټمنټ چې په امریکا کې اوشا ده او په انګلینډ کې چې CU کې دی ورک سیف په آسټرالیا کې او کاناډا کې دي چې داسې ارګنایزیشنز جوړ شي چې هغه د خلکو د سیفټي او د حفاظت خیال ساتي او د خلک مسلسل ټرین کوي. دا هم د دې یو حفاظتي تدبیر کېدی شي چې موږ خپل مشرانو ته ووایو چې داسې ادارې وغیره جوړې کړي. کم ځایونه چې دي داسې کنفاینډ سپیس ته ورننوتو لپاره خپل PPEs پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ یا ذاتي حفاظتي ساماني د دې لپاره کوزېدو لپاره عام ماسکونه کار نه کوي ځکه چې زهریله ګیس عام ماسک باندې نه منې کېږي. د دې لپاره خپل SCBA ټینکی وي او هغې یو خپل ماسک چې کې خپل اکسیجن وي او دننه مسلسل لکه سړی د هغه ټینکی نه ساه اخلي او هغه ورننوځي یو قسم اکسیجن وي نو دا 1122 والا زموږ چې کوم کسان دي سره وي او دوی سپیشل ټریننګ غواړي. پکار دا چې زموږ خلکو ته د فرسټ ایډ کور کې سامان لږ غوندې موجود یا د کارځي کې چې داسې څه واقع وشي چې هغه خلکو مونږ مدد کولی شو. ځان سره ایمرجنسي کنټیکټ نمبر ساتئ لکه 1122 یا که په بل ملک کې تاسو چېرته نو هغه ځي بعضې ملکونو کې 911 دی امریکا یا نور ملکونو کې خپل ایمرجنسي کنټیکټ نمبر ساتئ. څوک چې دې باره کې نور معلومات حاصلول غواړي په انګلیزي ژبه کې دې باره کې نور معلومات چې CU کې ویب سایټ او اوشا د امریکې ویب سایټ دی او ورک سیف آسټرالیا او کاناډا او نیوزیلینډ دی ویب سایټس دي یې نه اخیستی شي. نور هم ډېر زیات ویب سایټس دي نه تاسو دغه کولی شئ. د سیفټي باره کې پښتو ژبه کې که تاسو نور ویډیوز کتل غواړئ نو زما په دې یوټیوب چینل کې دي هغه وګورئ او دا لایکس کوئ سبسکرایب یې کوئ کمنټ پې وکړئ که ما څه خبره کومه غلطه کړي نو هغه پکې ما ته مینشن کړئ چې زه دې تصحیح وکړم او الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي او الله دې موږ په خپل حفاظت کې لري. وړوکي احتیاطي تدابیر چې الو نو انشاءالله د الله نه مې امید دی چې داسې حادثې به کمیږي او د الله په امان الله خپل حفاظت کې لره. السلام علیکم.